مسلک په محبت کې مینه سر ته رسول دي. مسلک په محبت کې مینه سر ته رسول دي، که خپل سر پکې بیلې که د بل نه سر وهل دي. مسلک په محبت کې مینه سر ته رسول دي، که خپل سر پکې بیلې که د بل نه سر وهل دي. په عشق کې حوصله او په معشوق چې د اعتبار وي، په عشق کې حوصله او په معشوق چې د اعتبار وي، پشان د ابراهیم د اور لمبو ته وردانګل دي. او دا بعضې خلق وایي چې دنیا ډیره ناپاکه بابو، دا بعضې خلق وایي چې دنیا ډیره ناپاکه، بغیر د دې ناپاکي څنګه پاک جنت ته تلل دي. او پکار دا هر انسان له چې ځان دارنګې تیار کی، مثال د پاکو وړو چې د غلبیل نه چڼېدل دي. او عمران بیل عشق خو بس داسې زندگی ده، خطل د نور وریس کې بغیر سر ډوبېدل دي. مننه. خطل د عمران بیل عشق خو بس داسې زندگی ده، خطل د نور وریس کې بغیر سر ډوبېدل دي. نظم بدر سره شریکم چې په بسم الله می شروع او توکل می پرب، په بسم الله می شروع او توکل می پرب. پچا چې تیر وینو زړه به ډیر خپشي، خو زه بخښنه غواړم د خپل احساس ملګرو نن په قلم لیکما. زه چې څه وایم نو دې ته لږ غوږ کېږدئ، او چې څه نه وایم هغې نه زده کړه وکئ. زه ناخبر د بچپن په ځوانۍ پوهه نه شوم، خو د وجود کمزوري دی علامات د پیرۍ، دا د اخلاص پیمانه او د رشتو تقدس د هر چا خپله برخه ومې ساتلي. زړه کې عزت د مور او د پلار د رور ته ډال جوړېدل، خور به مې فخر کوو چې داسې رور لرمه. بیا مې د ښځې مینه د نوي دور احساس، د زوی او لور دپاره د مستقبل سوچونه، داسې به تره او ماما کولو فخر په ما. د دې پیرۍ قدم خو هر څه بدل کړو زما، د دې پیرۍ قدم خو هر څه بدل کړو زما. مور رانه مخ واړو، پلار مې خیري وکړلې، رور ته چې ورالمه راته یې داسې ووې تا خو بچوله کول مونږ له دې څه کړي دي. رور ته چې ورالمه راته یې داسې وویل تا خو بچوله کول مونږ له دې څه کړي دي. خور ته مې ځان ورسو چې ستا خو فخر ومه. خور مې نظر کړو ښکته، ویلې ټیک د لالا خو زه مجبوره یم. هغه ویلي دي راته رور ته دې کلک ووایه چې دلته نه راځي نور، چې دلته نه راځي نور. حال به د ښځې څه ویم، و مې ملګری د ژوند، نن مې سپرلی د مینې د خزان باد وهلی، لکه چې زه یې خوا کې یم مشته شوی په زور. زوی ته مې غوږ کېږدی، راته یې پاکه ووې پلار زه څه وکړمه، کډه درنه ده زما. مقصد یې دا و ګرانه چې زه پرې بوج وم. نن تره او ماما له لاړم، د هغوی حال مې ولید څنګه چې زه بېوسه داسې هغوی محتاج و. بیا مې شو خیال په لورکۍ ځان راته بد ښکارېدو، خو بېوسۍ راغستی دومره مجبوره ومه چې د لور کور ته لاړم. دا مې په نیت پوه شوه، راته یې داسې ووې چې پردی کور دی داجي، چې مې طاقت او ځواني چاله کړه خاورې رې. نن په قدم د پیرۍ ټولې مې وکتلې، خو اوس به څه وکړمه، د ژوند ماښام دی زما، خود وارخطا به یمه چې شپه نږدې شوه راته، خود وارخطا به یمه چې شپه نږدې شوه راته. لاړم یوازې شومه، سر په زنګون مې کېښود، د تنهایۍ په دشته کرل ریبل کومه. په وخت تېر شوي پسې بلها ارمان مې وکړو، هر یو اندام د وجود مې په جړا سر شوی، خو یو طبیب نه لرم چې مې جړا واوري، د رنځ علاج مې وکړي چې په قلار شمه لږ احساس راټول کړي زما، چې سا کې سا واخلمه. په دغې سوچ او فکر اواز تر غوږ شو زما، راته یې داسې ووې زما جانانه بنده، خفګان دې پرېږده راځه، زه په هر څه پوهه یم، زه ستا په زړه کې یم، ستا د اخلاص خبر یم. ډېر ځان دې ستړی کړلو نور د غمونو وځه. اول ډېر ویرېدم، بیا مې محسوس کړه داسې لکه چې څوک د ابۍ غېږې ته ورسیږي. داسې سکون مې وموند، داسې لذت مې واغست چې په پوره ژوندون مې چېرته لیدلی نه و. بیا مې دې زړه چغې کړې څومره سکون دی دلته، افسوس په دې دی ماته څوک چې په مونږ مین دی، مونږ هغه هېر کړی، مونږ هغه هېر کړی. مننه.